د کندوز سوداګر د ټکر ټیکس او ګمرکي تعرفو پر کموالي ټینګار کوي. د خصوصي سکتور سوداګرو او پانګوالو د کندوز له والي سره په لیدنه کې په دغه ولایت کې د ګمرکي تعرفو او د ټکر ټیکس او د تولیدي شرکتونو د برېښنا د بیو د کمیدو غوښتنه وکړه. په همدې مهال د کندوز والي مولا نثار احمد نصرت د اسلامي امارت حکومت د سوداګرو او پانګوالو لپاره د غوره خدماتو په وړاندې کولو کې ژمن بولي او په خبره یې د سوداګرو لپاره به کاري اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د افغانستان د برېښنا اجرایه رئیس په کندوز کې د باکیفیته خدمتونو د وړاندې کولو ژمنه وکړه. د افغانستان د برېښنا اجرایوي رئیس مولا حنیف حمزه کندوز ته د سفر په ترڅ کې دغه ولایت له والي سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د کندوز په مرکز او ولسوالیو کې به د برېښنا د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د کندوز والي مولا نثار احمد نصرت وایي چې د کندوز د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي لا هم وارداتي برېښنا نه لري. په پوځي یونیفورم باندې د تخار پولیسو سمبالیدل. د تخار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کورنیو چارو وزارت د دغې قومندانۍ څه د پاسه 3500 پوځي یونیفورمونه ویشلي دي. د دې اقدام موخه د ټولنې له نورو برخو څخه د پولیسو جلا کول او د تخار امنیه قومندانۍ د ځواکونو تجهیزول دي. په کندوز کې د اتصالات شبکې د انټرنیټ خدمتونه له 3G څخه 4G ته لوړ کړل. په کندوز کې د اتصالات شبکې مسؤلین وایي د کیفیت لرونکو خدمتونو د وړاندې کولو او د پیرودونکو د رضایت په خاطر یې د انټرنیټ خدمات له 3G څخه 4G ته بدل کړي دي.